مسلمانی خوري حجاب د حکیم ذات امر دی. باید پوه شي چې حجاب د با حکمت الله امر دی. د ښځې لباس د هغې د پلار د روزنې، د ورور د غیرت، د خاوند د نارینه‌توب او د مور د پاملرنې ښکارندویي کوي او له هر څه وړاندې په ښځه کې د الله تعالی د څارنې حس ژوندی ساتي. مریم علیه السلام ته الله جل جلاله وویل: بسم الله الرحمن الرحیم یا اخت هارون ما کان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغية. سورة مریم. ژباړه: اے د هارون خوري، ستا پلار خو بد سړی نه او نه دی مور بدکاره ښځه وه. هغې ته یې ورور، پلار او مور ور یاده کړل ځکه د هغوی په اصلاح کې د هغې اصلاح نغښتې ده. نو هر کله چې ورور، پلار، مور او خاوند صالح وي، لور یې هم صالحه وي. ای قدرمنې خوري، ستا شرعي حجاب د دې ښکارندویي کوي چې ته د ښکلي فطرت درلودونکی یې، هغه فطرت چې د الله د رضایت سبب ګرځي او تا د دشمنانو له چټلۍ او نجاست څخه پاکه ساتي. نو له شرعي حجاب څخه تېښته د دغې ښکلا د زیانمنېدو لامل کیږي. زه په داسې حال کې دغه خبرې مسلمانو نجونو ته کوم چې د دوی حجاب د تندیو د عار او شرم سبب شوی. نو ای لوري او ای خوري، د محمد صلی الله علیه وسلم لپاره د هغې ورځې لپاره ویاړ او افتخار وګرځه چې ټول خلک به پکې له خپلو رهبرانو سره راغوښتل کیږي او هم خپله ښکلا وساته. خوري، الله تعالی تا ته فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ژباړه: مؤمنو ښځو ته ووایه خپلې سترګې له نامحرمو څخه کښته واچوئ، عورتونه مو وساتئ او خپل سینګار مه ښکاره کوئ مګر په هغه اندازه چې ظاهر دی، او خپل ټیکري په خپلو سینو باندې خواره کړئ. او همدارنګه الله جل جلاله بیا فرمایي: وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى. سورة الاحزاب. یعنی او په کورونو کې پاتې شئ او د لومړني جهالت په څیر ځان ښودنه مه کوئ.